د غټو کوناټو والا میرمن څومره غټ کوتک خوښوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د غټو کوناټو والا یا پستانو والا کومې میرمنې چې ډېر غټ کوناټي لري، کوم کوتک ډېر خوښوي؟ آیا د دې په راز خبر یاستئ چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې کومې میرمنې غټ کوتک خوښوي؟ یعنې اکثره خلک په دې سوچ او فکر کوي چې کوم میرمنې کوم کوتک سره ډېره مینه لري، او دا اکثره ښځې خو بیا د کوناټو د وجې د مینې لحاظه یعنې هغه کوتک سره ډېره مینه لري کوم چې ډېر خوند ورکولی شي او ډېر خوند ترې اخیستلی شي. که غواړئ چې تاسو میرمنې ته یعنې غټ کوناټو والا میرمنې ته ډېر خوند ورکړلی شي او خوند ترې واخلئ، تاسو کولی شئ له خپل کوتک سره دغه یو کار وکړئ. هر سهار کولی شئ خپل کوتک د 10 دقیقو لپاره په زیتونو تیلو سره مساج کړئ. موږ هر ځلې تاسو د زیتون تیل او تور تیل ځکه یادوو ځکه چې دا دواړه صحي دي او دې دواړو کې کوم ملاوټ نه کیږي. که چېرته تاسو په دوکان کې واخلئ نو باید تاسو پوښتنه ترې حتما وکړئ چې دا صفا سوچه تیل دي او که دې کې ملاوټ شوی. که چېرته ملاوټ په هغو تیلو کې شوی وي نو باید تاسو ترې ډډه وکړئ. که صفا سوتره او تصفیه زیتون یا تور تیل کولی شي هر ټیم په خوراک کې هم ترېنه ګټه واخلئ او په ذکر یې هم استعمال کړئ. د زیتونو تیلو سره تاسو هر سهار خپل ذکر 10 دقیقو لپاره مساج کوئ. تر 3 میاشتو پورې دوامداره دغه کار وکړئ. هغه میرمنې چې کوناټي یې ډېر غټ وي او یا هم خپله شرمګاه په کوناټو او رڼو کې ډېره دننه ننوتې وي، د دې لپاره چې میرمنه زر خوند واخلي او زر انزال شي، تاسو خپل کوتک ته ډریلینګ یا هم مساجینګ هره ورځ ورکړئ. نو کولی شي چې تاسو په خپل ذکر کې یا جنسي آله کې دومره تبدیلي راشي چې تاسو یې په خپله هم سوچ نه وي کړی. یعنې هر سهار کولی شي تاسو خپل مساج ذکر ته ورکړئ. دغه خلک چې په دې چې د هغوی ذکر ډېر وړوکی وي او میرمنې ته سم خوند نشي ورکولی، کولی شي دغه کار وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.